سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته نن ماښام د امریکا په نیویارک ښار کې جوړیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا د معلوماتو له مخې دغه ناسته نن ماښام 6:30 بجې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د لوی منشي انټونیو ګوتریش د وروستي راپور په وړاندې کولو سره پیلیږي. له دې سره سم د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یاده ناسته کې د ګډون په موخه نن سهار نیویارک ته روان شوی دی. د ملي امنیت د مشاوریت د خبرپاڼې له مخې ښاغلی محب به په دې ناسته کې ګډون او وینا وکړي او په څنګ کې به یې د یو شمېر نورو هیوادونو له چارواکو سره هم په جلا جلا توګه وګوري. په کابل ښار کې یوه میرمن د خپل خاوند د وژنې په تور د پولیسو له لوري ونیول شوه. دغه میرمن چې نازیګل نومیږي 2 شپې مخکې یې خپل خاوند چې شمس الدین نومیده د تبر په وسیله وژلی او تر هغې وروسته تښتېدلې وه، خو بالاخره تېره ورځ د کابل ښار د 12مې ناحیې له شاوخوا سیمو نیول شوې ده. ویل کېږي له نیول شوې میرمنې اوس هم پوښتنې روانې دي. له هرات ولسي جرګې ته نوماند علي جمعه محبي په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د هرات امنیتي مسؤلین وایي دغه کس تېر ماښام د هرات ښار په منارونو سیمه کې د 2 وسلوالو موټرسایکل سپرو لوري ترور شوی او بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. تر دې پیښې یو ساعت وروسته په همدې ښار کې په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله د 2 میرمنو او یو ماشوم په ګډون 15 ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. 2 میرمنې او یو نارینه په تخار کې د نشهیي توکو د لیږد په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغو کسانو نږدې 9 کیلوګرامه هیروین چې په بدخشان کې په یو 404 مسافر وړونکي موټر کې ځای پر ځای کړي وو غوښتل یې هغه کابل ته ولیږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د طالقانو ښار په ختیځ دروازه کې نیول شوي دي. د یو بل خبر له مخې د کندهار په هوایي ډګر کې 12 تن نور چې غوښتل 9 کیلوګرامه نشهیي توکي له هېواده بهر ولیږدوي هم د پولیسو له لوري نیول شوي دي. له دې سره سم په تخار کې ولسي پاڅون کوونکي وایي طالبان غواړي چې د کوکچې په شاوخوا ولسوالیو کې خپلې واکمنۍ پراخې کړي. دوی ټینګار کوي که په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته نه شي نو په راتلونکي پسرلي کې به دغه سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې راشي. او د افغان سولې په بهیر کې به د افغان حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د نظر بیلوالی دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. سیاسي شنونکي وایي ځینې سیاستوال او حکومتي چارواکي په خپلو څرګندونو سره دغه بهیر له ننګونو سره مخوي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاستوال ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې اصلي اړخ سیاسي ګوندونه دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.